زما عزت مندرو دانن چستاسو پا دی جماعت کی دا مبارک اجتماع جوڑا دا متازد دمنگ محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب سلمہ اللہ اغیو فرمائل کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک او دا خپل سیرت سره جوړه ده. رو شکر دے الحمدللہ ستاسو خپل دی جماعت دی علاقی مشران علماء کرام موجود دی او زمونگا مشر جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم اغی ہم تشریف فرما دی داغی بیان مناسب و کافی اور بیازم محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی سے دی ہم الحمدللہ خدا پاک کل علم ورکڑے دے خب بیان کولی شی خدا دے مرگرو یو خواہش ہو یو محبت ہو چلے دنے کے دا پیغمبر علیہ السلام دا صفت بدے مجلس کے ز شریک کرم اللہ پاک دستاس و زمون دا ناستا و دا مجلس پخپل دربار کے قبول و منظور کی روز دے موجودہ غنڈے تعلق و زمون دا دے را غنڈے دو دا دے ناستے پاستے نسبت دا دے ننی مجلس مقصد زمون دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات مبارکہ متعلق بیان دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا پاک زمون دا ہدایت تفار دنیا ترا لے گلے ٹولو ہے الحمدللہ او من پریر فخر کو من پریر خوشحال یو دا اللہ لوی حمد ادا کو چی اوڑیر عظیم پیغمبر اوڑیر عظیم رہنما دا ہدایت یولوی اثر چشمہ اگر پیغمبر چی دا ٹولو انبیاء و رسولان و امام دے امام الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین چرا خدا زمون پا قسمت رو خیجو ان کو اللہ تنوے دے انہم اللہ تا درخواست کرو چا خدا پاک مونگم دے آخر زمانے امتو گردوا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتو گردوا دا مونگ اللہ تنوے لدا دا خدا خصوصی نام و پردونا دا پا مونگ باندے الحمدللہ. بیارو دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان او دا غلوی پاگے کسلے پا میاشتو بحثونا کئی ناغا دا ختمیدو ندی خدا پاک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا کم شان ورکڑے و کم عظمت و کم علوی ورکڑے و ناغا دی رخکار خبر دا او دیر عظیم کار خدا پاک دا نبی علیہ السلام ناغشتے دے خود دو خبر استاسو مخی کوم یو پخپل ذکر حضور پاک سره محبت کول او دویم دا نبی علیہ السلام دا اخلاق و مطابق خپل اخلاق جوړول دا دو خبری ضروری دی. زمون پا ذکر انبی خود نبی علیہ السلام سره مین و محبت پکار دی او دا یو خپل تصور و خیال و خپل عقیده و یقین جوړول پکار دی کہ زما ایمان بالا خالص و سوچه مسلمان بالا جوڑے گم ترسو چه زما دا پیغمبر علیہ السلام سره مین و محبت مضبوطی دا محبت او دا مین غرشته میں و سر برابری الا بازو سوچه مسلمانی او که زما دا پیغمبر علیہ السلام سره مین کے نقصانی زما محبت کی کمیل دا نبی علیہ السلام چه کم عظمت تیر اغا عظمت زما پڑکی نی نو تا پخپل پوشا چه بیا بازا سوچا مسلمان نیم بیا بازا کامل مسلمان نیم بیا بازا اغا دو نمبر مسلمان چه وطوی اغا مسلمان بیم نو خدای دی من کاملین و مخلصین مسلمانان جوڑ گئی. زمان صحابه کرامو چه دا پیغمبر علیہ السلام پا یو خبره دا خپل سر نتیر شوی دی او د خپل اولاد نه تیر شوی دی او د خپل زمکو نه تیر شوی دی او د خپل وطن نه تیر شوی دی هجرتونه کړی دی هر څه کړی دی دا ولې د دې پزله کې د پیغمبر علیه السلام قدر او دغه محبت
زما چې چا سره مینه محبت د هغه لپاره به زه خپل هر څه قربانوم. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترسو چې زه د یو سړي په زړه کې د خپل پلار نه د خپل اولاد نه او د ټول مخلوق نه زیات محبوب نشم، نو دا سړی بیا مغه سوچه مسلمان نه دی. نو نبی علیہ السلام په خپل ترغیب ورکړي چې ګوره ما سره به محبت کوي، ما سره به پورا او سوچه مینه به کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او په مدینه منوره کې عوالی ورته وایي چې دا کوم ځای مسجد قبا ده، په دې کې پیغمبر علیه السلام څوارلس یا څلېرویشت ورځې دیره وکړه. بیا د هغه ځای نه را اوس چې کوم ځای د نبي علیه السلام جومات دی مسجد نبوي مبارک، الله دې مونږ تاسو ټول بوتلي دغه ځای ته پیغمبر علیه السلام را روان کړ. او چې کله دغه مسجد قبا نه راته یو طرف ته او بل طرف ته بنو النجار د پیغمبر علیه السلام ماماخیل، د نبی علیه السلام د نیکونو رشتې ورسره زنانه ماماخیل دي. د هاشم بیبي د نبی علیه السلام چې کوم د نیکه پلار و د هغه ټبر دا د مدینې منورې د دغه بنو النجار د قوم نه. نو دی غارو ته تورې واچولې او د نبي علیه السلام د حفاظت او د استقبال په بنیاد د لارې نو نیم یو طرف ته او نیم بل طرف ته دي او پیغمبر علیه السلام د منځ کې را روان دی. دې درمیان کې یو صحابي دی، نوجوان صحابي دی، خو بالغ خوراکوټی دی، د عمر نه نوجوان دی، نو عمر حضرت طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنه دی راغه او پیغمبر علیه السلام ته چې نبی علیه السلام په کومه اوښه سور دی نو کله یو طرف ته ودرېږي او کله بل طرف ته ودرېږي، کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي. نوجوان صحابي دی او صرف یو حدیث د پیغمبر علیه السلام ته نقل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کې لکه دا یو خوا بل خوا ولې تاویږي را تاویږي، کله یو طرف ته ودرېږي ما ته ګورې کله بل طرف ته ودرېږي ما ته ګور، دا ولې؟ هغه ورته په جواب کې احبک یا رسول الله، د خدای رسول ډېر زیات مې خوښ دی، په دې زړه کې مې در سره ډېره زیاته مینه او ډېر محبوب راته ښکاره، ډېر زیات مې خوښ. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي ښه ستا ما سره مینه شته؟ ویې اوس د مینې تقاضا دا ده چې چا سره د مینې د هغه خبره به هم بیا منې که. اوس ما ته وایي صاحب تا سره مې ډېره مینه ده، زه یم ښه دی لکه ما سره د مینه ده، زه ورشه که نه دغه ځای نه یو جام اوبه خو ماله راوړه او ته هغه زما د خبرې په ځای په دې پوړ څملې او ځان ته بالغ کښېږدې او ډډه ووایې، نو دا خو مینه نه شوه که. د مینې تقاضا دا ده چې چا سره د مینه وي ستا ادا به د هغه په شان کړي، ته به ناسته ولاړه د هغه سره کې دا هغه خبره به منې او که ته د هغه مخالفت کې نو داسې د خولې هغه مینه ده، دا د زړه مینه نه ده. نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وایي ما سره د مینه ده وی یو وی زما یو خبره به ومنې؟ وی بلکل بسر و چشم د خدای رسول بالرأس والعین. وی ښه یو چل وکړه، لاړ شو پلار د ملک او د هغه سر ماله راوړه، بس مضبوط امتحان دی، پلار به وجنې نو د هغه سر به دلته ماله راوړې، زه ګورم چې ستا د ما خبره منې که نه منې، ما سره د مینه شته او که نشته. اوس هغه هم د څوارلسمې صدۍ مسلمان نه دی، زباني جمع خرچ والا مسلمان نه دی، دو نمبر مسلمان نه دی، هغه سوچه او مخلص مسلمان دی او دا حقیقت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې چې په چا لګېدلې دي او بیا د چا سترګې چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې لګېدلې دي، یاره په سچه منافقین هم او کافران هم په سچه په صحیح نظر باندې نو هغې نه خدای پاک ډېر لوی کاملین خلک جوړ کړي. ډېر عجیبه عبدالله بن سلام رضی الله عنه یهودي دی او راغی چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مخامخ ورته ودرېد، یو څو تپوسونه یې د نبي علیه السلام نه وکړل،
نبی علیہ السلام ورله جواب ورکړ، لیکن دی ورته سوی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وی د خدای رسول چې ستا د مخ ته مې وکتل که نه، نو ان وجهک لیس بوجه کذاب، ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی، ستا د مخ نه دا معلومېږي چې ته رښتونی یې، او فوراً ایمان راوړه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې چا په سچه کتلی دي که نه، تنقیق په نظر نه، په بد نظر نه، په صحیح نظر یې نبي علیه السلام ته کتلی دي، هغه له خدای ایمان هم ورکړی دی او د هغه نه خدای ډېر لوی شخصیت هم جوړ کړی دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې زه لاړ شه او زما سره دې مینه ده او زما خبره منې، نو د پلار سر دې راوړه. دی ورته څه وایي، او کشر دی او توره د غاړه کې پرته ده، فوراً یې توره د غاړې نه کوزه کړه، دې کې له کلس ورکړه او توره یې ترې وایستله. وایي د خدای رسوله دلته لږ ودرېږه، دا خو ډېره معمولي خبره ده، اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت، دغه دې لاړ منډه کړه. چې منډه کړې نبي علیه السلام ورته اشاره وکړه، دې حراشه طلحه راویې غوښت، وایي موږ په چا پلاران نه وجنو، خو ما صرف ستا مینه او محبت کته چې ته یقینا ما سره مینه ساتې او که نه ساتې. یو څو ورځې پس دا ماشوم، دا نوجوان صحابي مجلس کې ښکاره نه شو. حضور پاک مبارک تپوس وکړه، یاره یو هلک و طلحه ابن براء، هغه نه ښکارېږي او ما سره ډېره مینه م کوله او د هغه په زړه کې ما سره ډېر محبت هم و، هغه نینم چې څه شو دا هلک. صحابه کرامو چې معلومات وکړل وایي صاحب هغه بیمار دی، ناجوړه دی، د پاسېدو هم نه دی. نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واغېشتل، وایي دی چې تپوس دی لاړ شو. ورغلل د هغه تپوس ته، چونکې بره په عوالیو کې اوسېده، د مسجد قبا په دې خوش علاقه کې یو 3-4 کیلومتره د مدینې منورې نه بعد چې نبی علیہ السلام ورغی، هغه پروت دی په خپل بستر باندې او پیغمبر علیہ السلام یې تپوس ته ورغی. او چې نبی علیہ السلام ورته مخامخ شو، هغه نبی علیہ السلام ته وکتل او پیغمبر علیہ السلام هغه ته وکتل، دواړه یو بل ته په ژړا شو. نبی علیہ السلام خو په دې په ژړا شو چې هغه پوه شو چې دا بیماری اخیری بیماری ده او دې په دې مرض کې وفات کېږي، او هغه په ژړا شو. نبی علیہ السلام تسلي ورکوي، هلکه مه ژاړه، خیر بیماری هم خدای راولي او شفا هم الله ورکوي، خدای به دې جوړ کړي. وایي نه د خدای رسوله په دې نه ژاړم، وایي زما دا بیماری ما ته معلومیږي چې دا زما اخیري بیماری ده او دا زما د مرګ سبب دی. خفه په دې م او ژاړم په دې چې ما ستاسو خدمت ونه کړی شو. زما د کې دا ارمان و چې د دواړو جهانو سردار مبارک زمونږ وطن ته راشي، زه به ډېر خدمت وکړم، زه به ورسره کښېنم او زما په زړه کې ډېر زیات محبت دی د خدای رسول تا سره. اوس کشر دی او خدای پاک هغه له چې کومه پوهه او کم هغه د عقل او کم فهم او کم هغه هوښیارتوب ورکړی دی، نه دا په مشرۍ او په کشرۍ نه ده. زما په زړه کې تا سره ډېر محبت دی، چې ته مې ولیدې نور هم سیوا شو او زړه کې مې دا ارمان و چې بس تاسو ډېر زیات خدمت وکړم، زه به له ناړو جدا نه شم. نو په دې جاړم چې ما ستا خدمت ونه کړی شم، ناسته مې هم در سره ونه کړی شم، بیمار شم او ممکن ده چې همدې بیمارۍ کې زه وفات کړم، مرم. خیر نبی علیہ السلام تسلي ورکړه، لاس مبارک یې پرې راښ کړه او را روان شو دی وارثانو ته ورله وایي وی داسې معلومیږي لکه دا برخوردار وفات کېږي، نو که دی مړ شو نو ما به خبروی جنازه وپرې ګورېدل. پیغمبر علیہ السلام را روان شو، هغه تپوس وکړه، وی نبی علیہ السلام څه وویل؟ چا ورته حال وویل؟ وی داسې کار دی، ګورې که زه مړ شم چې نبی علیہ السلام زما جنازې له رونه غواړي، نو هر سړی خو دا غواړي چې زما جنازې د یو لوی عالم یو نیک سړی دي وکړي، او دا بهتره خبره هم ده. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک او د هغه جنازه نبی علیہ السلام فرمایي وي چې زه د چا په قبر جنازه وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای د هغه په قبر کې رڼا پیدا کوي. ان الله ينور لهم قبورهم بالصلاة علیهم، زه چې جنازه په دې خلکو وکړم، زما د جنازې د وجې نه خدای په دې خلکو قبر کې رڼا پیدا کوي.
نو اوس هڅه وایي وی نه ګورې پام کوئ چې نبي علیه السلام راونه ووایي هغوی ورته ویل ولې دا خو نبي علیه السلام په خپل ارمان ښکاره کړی دی وی نه که نه وی په لاره کې د یهودیانو کورونه دي اصل نه چې نبي علیه السلام زما جنازې له راځي یا واپس دی او یهود ورته تکلیف ونه رسوي څوک ضرر ورته ونه رسوي مینه پسې صحابه کرامو به خپل هر څه قربانول خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به تکلیف نه ورکاو ټیک ده زما جنازه ده ما د نبي علیه السلام زما جنازه چې وکړي ما لپاره ډېر لوی فخر دی خو لار کې د یهودو کورونه دي نو هسې نه څوک تکلیف ضرر ورته ونه رسوي نو پام کوئ چې پیغمبر علیه السلام خبر نه وي اتفاقا همغه شپه کې غالب وفات شو او چې وفات شو نو صحابه کرامو هغه خپلو رشته دارانو دفن که ښخ یې کړ او نبي علیه السلام یې پرې خبر نه وي سهار د پیغمبر علیه السلام په خپله تپوس کوي یاره وایي د هغه طلحه متعلق څه معلومات شته چې څنګه شو صحابه وایي د خدای رسول وفات شوی دی وی کله وی بیګا او بیا وی موږ دفنم حضور پاک پې خفه شوي تاسو ته معلوم چې ما به خبره وی تاسو ما ته د هغه د جنازې اطلاع ولې رانه کړه وی صاحب هغه په خپله دا ویلو چې د ما د جنازې نه نبي علیه السلام به خبره ولې په لاره به ځي راځي نو یهودیان دي چې د تکلیف ورته ونه رسوي وی ځئ چې ځو ځان سره صحابه واخېسته چې راغل د دغه ماشوم د دغه کشر د دغه نوجوان په قبر پیغمبر علیه السلام جنازه وکړه او ځان پسې صحابه کرام ودرول او یو دعا یې وکړه نبي علیه السلام قسم دی ډېرې ښکلې دعاګانې حضور پاک کړي دي ډېرې قیمتي دعاګانې یې کړي دي خو زما په زړه کې چې پیغمبر علیه السلام یو مسلمان لکه ما دعا کړې ده نو دا دعا زما په خپل زړه کې ډېره ناشنا لګي او ډېره د مینې دعا راته لګي او زما په زړه کې زه وایم چې داسې دعا پیغمبر علیه السلام لکه د دعا خو ډېر برکات دي او ډېرې جوړې دعاګانې نبي علیه السلام کړي دي دا دعا چې نبي علیه السلام کومه ده دې هلک په حق کې وکړه ډېره قیمتي دعا دې جنازې نه پس چې نبي علیه السلام دعا کوي نو خدای نه درخواست کوي اللهم الق طلحه اللهم الق طلحه بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته ده ته خاندي او دې تا ته وخاندي څه د مینې دعا داسې ملاقات ورسره وکړه چې تاسو یو بل ته وخاندئ نو ظاهره خبره ده چې دې خاندي الله ته نو د خدای مخکې چې څوک خاندي خو د خوشحالۍ خبره شوه او د الله خندل دا د خدای پاک د رضا نه او د خدای د هغه مینې د محبت نه تعبیر دی نو خدای داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته وخاندې او دې تا ته وخاندي دا دومره بهترینه دعا چې نبي علیه السلام وکړله دا صرف او صرف د هغه